دغه به ووامه چې نه راځي اختر له په ایمان مرور شوي دي څومره مسافر دي ټول خواران مرور شوي دي او میاشت ښه ښکاره شوې د اختر اعلان یې ونه کړ خدای خبر په څه باندې مولیان مرور شوي دي او څښا جامو کې ګرځي نوې پاکې جامې ناغوندي جاړمه د کلي ماشومان مرور شوي دي او یو طرح خلکو پکې روغې صلحې وکړلې او موږ نه په اخترو کې یاران مرور شوي نیازه خانه د فریدالله رور دا ځای خو بیخي زما د غبرې کمرې په شان ساده باده او ښکلی د غره میز ته تقریبا راوخوتو ښه بارې مزل هم په غر کې وکړو دې سره خو خاص چا تاسو د هاشمي صاحب کوم شعرونه ویلي هغه ورسره لګي چې څنګه چې ما که اغوستې دي ریملې او مخلې جامې ما که اغوستې دي مخلې او ریملې جامې خو دومره ده چې دا جامې دي زما خپلې جامې نو یاره هغه شعرونه بیخي د فریدالله رور د دې ځای ځایګي سره او د دوی د دې مینې سره لاس په لاس لګي د هغوی وروڼه ناست دي او کوم بچنګې چې بله ورځ بهر ته روان دی نو هغوی دي نو هم که هغه دې ورته وي ډېر خوند به وکړي ویم درته که نه خو ته خو اول دوی ته د خپل شعرونه ووایه که نه لکه زه به ته خپل ووامه خو ته خو دغه مهرباني وکړه ووایه که نه اما چې ته کوم یاد کړې ښه صحیح ده ښه او تره ډېره زیاته مننه د فریدالله رور ذکر دی وکړو نو فریدالله رور خدا دې ناست دی او وروڼه په هغې کټ کې دي سره خپل بچي هغوی به هم زموږ دا ملګري وویني او ناست دي را سره نو بلکل هاشمي صاحب دغه شعرونه خو ډېر ما ویلي هم وو او هغه داسې وو چې ما که اغوستې دي ریمنې او مخلې جامې ما که اغوستې دي ریمنې او مخلې جامې خو دومره ده چې دا جامې دي زما خپلې جامې او ستاسو محفل زموږ د ناست جوګه نه دی اشنا بدي وښکاري زموږ ځای په ځای شلېدلې جامې ستاسو محفل زموږ د ناست جوګه نه دی اشنا بدي وښکاري زموږ ځای په ځای شلېدلې جامې هغوی به څنګه داغ پرېږدي په خپلو پاکو جامو چا چې مدام په خپلو اوښکو وي وینځلې جامې او خلک پوهیږي تیروي ژوند د موسم په مزاج خلک او دا چا د ډالۍ دی خلک پوهیږي تیروي ژوند د موسم په مزاج مونږ خواران خو هر وخت نشو بدلولی جامې او ما که څوک پیژني او تره ما که څوک پیژني دا فریدالله رور ته سپېشل په دې کې به مې وپېژني ما که څوک پیژني په دې کې به مې وپېژني ما که څوک پیژني په دې کې به مې وپېژني اصلیت چرې د چا نشي پټولی جامې او چرته چې څوک هم د کفن ټوکي په قرض اخلي چرته چې څوک هم د کفن ټوکي په قرض اخلي هاشمي هلته به څوک څه واغوندي ښکلې جامې دا د سید امیر قاسم هاشمي صاحب زموږ ډېر ګران مشر دی د زوړي روشا سره تعلق ساتي او د ملکنډ ادبي او کلتوري جرګې صدر هم دی نو الله دې راته ژوندی لري خو اوتره فریدالله رور هم ناست او وروڼه هم ناستي تاسو هم ولیدل او ملګرو هم ولیدل او بچی هم ناست فهیم خانو نو زه وایم چې یاره تو راته اوس شعرونه ووایې نو ډېر زیات خوشحاله به شو ستاسو سره چې دا کم ملګري راغلي که نه نو دوی به هم واوري نو خوشحاله به شو نیازه خان لاله ما خو چې فریدالله لاله دې ځای ته وکتل او دوی دې مینې ته مې وکتل دغه دوه شعرونه مې په سمدست په حافظه کې راغله چې اوس که زړه را باندې سیزي او که خاندي اوس که زړه را باندې سیزي او که خاندي اوس که زړه را باندې سیزي او که خاندي د ژوند هر څه مې پراته دي ستا په وړاندې او دې زړه غوندې جونګړه کې اوسېږم دې زړه غوندې جونګړه کې اوسېږم کټ پوزې مې وي د دې سوري د لاندې ډېر ښه دی یار او دغه څو شعرونه به نه وي فریدالله لاله ته ووامه چې راته په سر دې ټول غمونه د دنیایي ښې راته په سر دې ټول غمونه د دنیایي ښې بس خو چې لاس ته د لاسې مې چاپه شایي ښې
یا سیاسی یا افسرګوټي یا ملای هوي چې په دې خاوره خو د امن قدم چای هوي. ډېر ښه دی یاره، دا بیا ووایه یاره، ډېر ښه شعر دی یار. مننه چې یا سیاسی یا افسرګوټي یا ملای هوي چې په دې خاوره خو د امن قدم چای هوي. بیا به حسینو د مینو زړونه نه ماتول چا کوي، بیا به حسینو د مینو زړونه نه ماتول چا کوي، مخې ته د دې جرم سزا یې هوي. ډېر ښه دی یار، دا هم بیا ووایه. مننه چې بیا به حسینو د مینو زړونه نه ماتول چا کوي، مخې ته د دې جرم سزا یې هوي. دا چې کوم حال پکې روان د پښتنو سره دی، دې پښتونخوا له خو چې نوم پښتون تبی هوي. دغه ستا دغه یار ته شعر نه ډالۍ کومه چې څنګه چې وختونه موسمونه بدلوي، څنګه چې وختونه موسمونه بدلوي، داسې یاران ښه د رنګونه بدلوي. ډېر ښه دی. ته که یې منې او که نه یې منې، خو یار پیسې ګورې خویونه بدلوي. بالکل ته که یې منې او که نه یې منې. درمان زمونږ د سړی د وربل یار دی، نو که په محفل کې ننګي نو دا مونږ فرض ګڼو چې خامخا ذکر یو یار دی که نه یاره، یار خو یار دی که نه. نو ته که یې منې او که نه یې منې، خو یار پیسې ګورې خویونه بدلوي. هغه مین ته زه مین نه وایم، د زړه په پریم کې چې عکسونه بدلوي. ډېر ښه دی یار. هغه مین ته زه مین نه وایم، د زړه په پریم کې چې عکسونه بدلوي. هغه مین ته زه مین نه وایم، د زړه په پریم کې چې عکسونه بدلوي. او پرون مې دا له یو مولا اورېدل، چې دعاګانې تقدیرونه بدلوي. ډېر ښه دی یار. دا ایفون دی، دا ما ته بیا دې ته راوړی. ایمان ستا ورګه ده دا به پکې بیا پرېږده پکې ورګه. پریم خان ته دغه څو شعرونه په پښتنه مینه ډالۍ چې د مسافرۍ له ځي، او خدای دې په خیر بوځي. بیا دې راولي چې څنګه چې ورته ما داسې هغې کتل، بد راته نوې زمانې کتل، او سوچ یې د سترګو پناه نه و، ما هغسې مې لارې ته بېبې کتل. ډېر ښه یار، دا بیا ووایه. سوچ یې د سترګو پناه نه و، ما هغسې مې لارې ته بېبې کتل. او نښه نیسي حسن هم څه زور لري، ځکه خو یوسف ته زلیخې کتل. او جام چې میخانه کې ساقي راکړلو، ما ته مې حیران خپلې توبې کتل. ډېر ښه دی یار. او ځان راته د ځان په شان ښکاره شولو، ما ته چې زما شان عینې کتل. او زه چې ترې اوتره راوتلمه، نو مړه د میاخانرې کوڅې کتل. ډېر ښه دی یار. لکه خیال مې تیرو بیر نه کوي یارانو، لکه خیال مې تیرو بیر نه کوي یارانو، د بېلتون په دام مې ګیر نه کوي یارانو. زه یو څو ورځو له تلی یم درځم به، ما په مړو خلکو کې شمېر نه کوي یارانو. ډېر ښه دی. او چېرته خوشي بیابان ته مې مړ یوسی، په ما جوړ د خاورو ډېر نه کوي یارانو. پښتنو ته د کفنه مې مخ بار کوي، بې پښتو راته راتېر نه کوي یارانو. ډېر ښه دی یار. مننه چې پښتنو ته د کفنه مې مخ بار کوي، بې پښتو راته راتېر نه کوي یارانو. او کله کله مې محفل کې نامه اخلی، داسې زر مې ګوره یېر نه کوي یارانو. ډېر ښه دی یار. او دغه څو شعرونه نور هم فهیم ورور ته چې ماښام چې ستا د فکر په ټالونو کې زنګېږو، نو سحر ځکه په لاره تندکونه خورو غورځېږو. په دې کې به موږ څه د خوشحالو خوبونه وینو، تېره شپه د اوښکو ډکې سترګې وده کېږو. زموږ مننه چې په دې کې به موږ څه د خوشحالو خوبونه وینو، تېره شپه د اوښکو ډکې سترګې وده کېږو. زموږ د پښتنو که درداني به څه پیدا شي، د مالګې په قیمت باندې چې هر ځای کې خرڅېږو. مننه چې زموږ د پښتنو که درداني به څه پیدا شي، د مالګې په قیمت باندې چې هر ځای کې خرڅېږو. او اشنا د خپل وجود د کت قامت نه ښه خبر یو، چې صرف ستا غمونو ستا فکرونو له لویېږو. چې مونږ مسافر خو پکې کله کله یاد کړي، په دې باندې او تره ستا غزل ته خوشحالي. ډېر ښه دی یار، ډېر ښه.
د شعر به دې مرګرو ته ډالۍ کومه چې دوی راته وختي فرمایش کړی و چې د خلکو سترګې دې ناجوړه د زړه سره نه شو دواړه په یو شان جوړو کې د نظر نه شو پکې د یو بل په دیدن چې ښه ماړه شولو نو په اختر څه کوې خبر که د اختره نه شو ډېر ښه دی ملګري یو ملګري سره په تقریبا چېرې 2002 خبره ده چې یو ملګري دا غزل ویلو خو زما خو نور نه یادېږي راته خو دغه یو اولنۍ دغه پکې یادېږي وایي دا زمونږ خلک کورونه دا د خټو دیوالونه پکې ډېر محبتونه ترېنه ګیر چاپېره غرونه زړه راښکونکي منظرونه پکې ډېر محبتونه